نمبر 1 خوړل او سکل زیاتۍ سره. ډیر خوراک کول یو عامه غلطي ده کوم چې ډیر خلک کوي څوک چې روژه نیسي په میاشت د رمضان کې. کله چې وخت د خوراک شي نو موږ داسې خورو او سکو لکه چې سبا نه راځي. ډکول خپل د معدو دومره زیات چې بیا خوځېدل مشکل شي کوم چې موږ سست کی او د کار نه وباسي. یاد ساتئ چې رمضان د پاره د ځان قابو کولو دی. نو راځئ چې مونږه په محمدي طریقه باندې خوراک وکړو. خپل معده ډکه کو د درېمه برخه خوراک نه، درېمه برخه د اوبو نه او درېمه برخه د پاره د تنفس ان شاء الله. نمبر 2 هر ورځ صدقه کول. پیغمبر علیه الصلاة والسلام به هر وخت سخی وو او ډیر زیات په میاشت د رمضان کې. انعامونه د پاره د صدقه کولو زیات شي په دې میاشت کې. نو مونږ سختی سره مشوره ورکو هر چاته چې صدقه وکړي د لږو پیسو هر ورځ په میاشت د رمضان کې. نو انعام به یې څو چنده زیات شي او داسې تاسې تضمیم کولی شئ چې ستاسو صدقه په لیلة القدر کې ده، شپه د طاقت. یو انسان که صرف 10 روپۍ صدقه وکړي په لیلة القدر کې نو د دې انعام به صدقه د 3 لکه روپو کولی شي. سبحان الله. نمبر 3 5 وخت مونځ کول. په میاشت د رمضان کې تاسو به ډیر مسجدونه وګورئ چې ډک به وي په تراویح منځونو کې، کوم چې ډیره ښه ده. خو په 5 وخت منځونو کې تاسو به وګورئ چې مسجدونه به ډیر خالی وي. بدقسمتي سره ډیرو خلکو خپل ترجیحات ګډ کړل او 5 وخت فرض منځ یې لاندې کړ د تراویح سنتو منځونو نه. که څه هم څوک انکار نشي کولی دا چې تراویح منځونه څومره ضروري دي کوم چې ډیر انعامونه او برکات لري، خو 5 وخت منځ به همیشه د ټولو نه اوچت وي او د ټولو سنتو او اختیاري منځونو نه. نو مهرباني وکړئ په غفلت کې نشئ د خپلو فرایضو نه په دې میاشت کې. نمبر 4 میاشت د قرآن. په رمضان کې ډیر مسلمانان کوشش کوي چې قرآن ختم کړي تیزی سره. بعضی خلک یې 2 یا 3 او یا 5 ځله ختموي. سبحان الله. کوم چې داسې ښکاري چې د تیزی مقابله وي. خلک لولي بې د پوهې نه. که څه هم داسې همیشه لولل یو روحاني فایده لري آیاتونه د قرآن، خو د دې نه زیاته فایده ده چې پوهې سره یې لولي، ځکه مقصد د قرآن هدایت د انسانیت دی. نو په دې میاشت کې ضرور قرآن سره نږدې اوسئ. نمبر 5 تقوی ترلاسه کول. قرآن مسلمانانو ته روژه په داسې الفاظو کې وړاندې کوي: او مؤمنانو، فرض کړی شوې ده په تاسو باندې روژه څنګه چې فرض کړی شوې وه په هغه کسانو باندې چې ستاسو نه وړاندې وو، د پاره د دې چې تاسو پرهیزګاران شئ. پرهیزګاري امداد کوي د یو مؤمن چې ځان وساتي د ګناهونو نه او قابو وساتي په خپل نفس او خواهشاتو باندې. دا یو 15 لارښودنې وي د پښتو ریمایندرز ټیم د طرفه. تاسو ټولو ته رمضان مبارک. دا ویډیو خپل ملګرو او فیملی سره شیر کړئ. جزاک الله.